سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د افغانستان اسلامي امارت وایي چې پاکستان د خپل امنیتي پیښې افغانستان پورې نه تړي د افغانستان اسلامي امارت په بلوچستان کې د ښوونځي د زده کوونکو په بس برید چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول په کلکه وغانده د افغانستان اسلامي امارت ویان همدغه راز له پاکستان غواړي چې د خپل هیواد امنیت زده پیښې له افغانستان سره ونه تړي ذبیح الله مجاهد دغه ټکی په بیانولو سره چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي زیاتوي چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیزې کوي نوموړی زیاتوي چې موږ د اسلامي امارت دریځ وړاندې کړی او غندنه مو کړې ده د تاسف وړ خبر و ځکه چې د ملکیانو وژل په ځانګړي توګه د ماشومانو وژل هیڅ توجیه نه لري لا بل لوري د پاکستاني چارواکو هغه تورونه چې دغه برید د افغانستان پورې تړي په بشپړه توګه ردوو دا خبره هیڅ دلیل نه لري او نه باید افغانستان پورې وتړل شي افغانستان امن دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې لا د خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي او له دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې نه خرابېږي د اسلامي امارت د بیان دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني چارواکو تل په دغه هیواد کې د امنیت ضد پیښې له افغانستان سره تړلې دي د سیاسي چارو ځینې شنونکي پر دې باور دي چې پاکستان باید د افغانستان په تړاو خپله اوسنۍ تګلاره بدله کړي د سیاسي چارو شنونکی مینګل په دې اړه وایي د خپلو وګړو او ښاریانو دفاع د پاکستان د دولت مسؤلیت دی او دا پړه پر افغانستان اچول سم کار نه دی سربیره پر دې موږ نه د ترهګرو ډلو تمویل او تجهیز وس لرو او نه نیت لرو دا سیاسي چارو یو بل شنونکی محمد زلمی افغانیار بیا وایي له بده مرغه پاکستان تل د افغانستان د حکومتونو پر وړاندې دښمنانه سیاستونه درلودلي دي او لري سرپرست حکومت نړۍ ته د اقتصاد محاوره سیاست او د نورو هیوادونو په چارو کې د نه مداخلې دریځ اعلان کړی اوس دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا پاکستان موږ ته دا تضمین راکولی شي چې د افغانستان پر ضد استخباراتي پلانونه ونه لري د یادولو دا چې په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د بېلابېلو لاملونو په تېره بیا د امنیتي مسایلو او د افغان کډوالو جبري ایستلو له امله ډېرې ترینګلې شوې دي